د ټولنیزو رسنیو کارنه او په هیواد مینه وږمې افغان د جنرال رازق د مرګ په اړه کوم راز افشا کړی دی او نن یې په دې اړه څه لیکنه کړې ده دا کولی شئ په همدې مهمه ویډیو کې در سره وګورئ. ولې جنرال میلر او ټول امریکایي ملګري یې روغ رمټ پاتې شول خو رازق یې شهید کړ. د ایسای په لاسونو تولید شوی طالب ته د روزنې پر مهال ویل شوي و چې ستا ټارګټ به یوازې جنرال رازق وي، باید په هیڅ صورت درنه ژوندی پاتې نشي. خو پام چې د میلر نوک ته هم لا زیان ونه رسوي. که میلر زخمی او یا ووژل شي پاکستان به په نړیواله کچه خپل اعتبار وبایلي. طالبان به د ځمکې له مخې نابود کړي. نو هماغه و چې د ایس آی د مدرسو شرمېدلی او مزدور چڼي رازق په نښه کړ. خو میلر تر ننه له خلیلزاد سره کله په قطر او کله هم په افغانستان کې په جګه غاړه چکر وهي. له امریکا سره تر مذاکراتو وړاندې طالبانو ټرمپ ته سوګند یاد کړی و چې دوی هیڅ امریکایي عسکر نه دی وژلی او طالب مشرانو ټرمپ ته ویلي چې زموږ د وفادارۍ کره ثبوت د میلر نه وژل دي. موږ رازق وواژه خو د میلر یو ویښته ته هم زیان ونه رسېده. ټول وژل شوي عسکر افغان سرتیرو وژلي دي نه موږ. ځکه خو نن ټرمپ طالبانو ته د ورورۍ او دوستۍ لاس ورکړی خو له افغان حکومت سره کوږ چلند کوي. درنو لیدونکو له تاسو ډیره زیاته مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که تاسو هم د وږمې افغان د دې لیکنې په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.